کوي چې بچیم د سنه خبر شي، بچیم د دین شریعت نه خبره ګرځي نه دی خبر. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې چا د علم طلب کو، مونږ تاسې د مدرسو د طلبا سې داسې پالتو پالتو غونته ښکاري دی خلقو دا ورته سې پالتو پالتو ښکاري. زه هم تا ته پالتو ښکاري، تا د امام الانبیا د خولې وینا نه ده اورېدلې. نبی علیه السلام فرمایي من جاءه الموت، چاله چې مرګ راغی وهو یطلب العلم، او د علم تلاش کو. علم کې لګیا دی د امام الانبیا احادیث زده کوي، او دې دوران کې طالب جان له مرګ راغی. خو لیحیج به الاسلام، خو نیت دو چې په دې علم سره به دین اسلام ژوندی کو. نیت دو مقابلې نه وي، معارضې نه وي، د بل بنده د سپکاوي نیت نه و، امامت نیت نه و چې دا د عهدې به راته میلاویږي. نه، لیحیج به الاسلام، علم کوم چې اسلام پې ژوندی کم، د اسلام خدمت وکما، بیلوسه خدمت د اسلام وکم. او دله مرګ راغی او دی مړ شو. زه نه وامه د دواړو جهانو سردار فرمایي، مشکات شریف کې حدیث موجود دی، وی د دې طالب علم او د پیغمبر په مرتبه کې به یوه درجه فرق، درجتن واحدتن، یوه درجه فرق به د ده په مرتبه او د پیغمبر په مرتبه کې. مثلا پیغمبر له الله 100 درجې ورکي، نو دله به الله یو کم 100 درجې ورکوي چې دی قال الله قال الرسول زده کوي. دا مدرسو کې اسې نه دي ناست، دی مخې ته دا تعلیمات پراته دي، دی په دې نیت لګیا دي چې به یوه درجه مشته دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی د الله حبیبه 2 کسان دي، 2 ورونه دي، 2 کسان دي. یو علم زده کړی دی، صرف فرض منځ کوي او خلقو ته علم ښیي، فرض منځ کوي او خلقو ته علم ښیي. ټیک ده که نه؟ فرض منځ کوي او خلقو ته علم ښیي، نور ټول په علم کې لګیا دی. تهجد ته تهجد نه کوي، نفلي روجي نه نیسي. لکه دا علما خوړو نفلي روجي نیسي نه، نو چې نفلي روجي ونیسي نو هغه به د ورځې 1514 کتابونه پړو کې چې روجۍ نیولي. نو روجه ونیسي که بچو ته سبق وایي، چې روجه ونیسي خو بیا به سبقونه نشي ویلی چې ټوله ورځ به ملاسي بیا. نو نبی علیه السلام نه تپوس شوی دا یو تن فرض منځ کوي او علم زده کړی دی، هغه بیا خلقو ته ښیي، او دا بل کس د ورځې روجه نیسي او ټوله شپه الله ته په عبادت ولاړ. کم یو غوره دی؟ زه نه وامه، تپوس د نبی علیه السلام نه شوی دی. یو علم زده کړی دی، صرف فرض منځ کوي او خلقو ته علم ښیي، او بل د ورځې روجه نیسي او ټوله شپه الله ته ولاړي، ټوله شپه تهجد کوي. وی کم یو غوره دی؟ امام الانبیا ورته وفرمیل وی هغه کس چې هغه علم کړی دی او دا صرف فرض منځ کوي، دته په دې بل کس باندې چې دا ټوله ورځې روجه ده او ټوله شپه نوافل کوي، دومره فضیلت حاصل دی. وی څومره چې ما ته په تاسو فضیلت حاصل دی، ما ته چې په صحابي څومره فضیلت حاصل دی، په ادنا صحابي دومره دی عالم ته په دی غیر عالم فضیلت حاصل. عام امی ته نه، هغه امی چې هغه ټوله ورځ روجه نیسي او ټوله شپه الله ته ولاړي، دغې امی ته عالم ته په دغې عبادت گزار باندې دومره فضیلت حاصل دی لکه نبی علیه السلام وی چې ما ته په یو صحابي باندې فضیلت حاصل. علم دومره لوی سیز دی، خو چې دا کله د الله د رضا دپاره، چې دا کله د الله د رضا دپاره، که نه د دې دپاره چې د خلقو توجه پې ځان ته راواړو، د خلق ځان ته متوجه کم او د خلقو توجهګانې پې ځان ته راواړو او مقابلې او معارضې پې وکم او فخر پې کوم. زه عالم یم، کښېنه ته ما مخکې خبرې کوې، زه خو داسې یم، زه خو داسې یم، لرچته مې سړی ته ما ته را رسېدی شي. که د دې دپاره علم کوي نو نبی علیه السلام وایي په ده باندې د جنت بوی حرام دی، بوی به پې ونه لګي. بوی علم د الله د رضا ذریعه ده، او چا چې دا د دنیا د ګټلو دپاره وکړه بوی پې د جنت حرام دی.
چې علم خدا الله د رضا د پاره به سړي علم کوي او ته دا علم روالی دا ته د دنیا د پاره استعمالی. علم ډیر لوی سیز دی، خدا به د دنیا د پاره نه استعمالی. او نبی علیہ السلام دعا کړې ده وی نظر الله امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها. یا الله همیشه یې تر و تازه وساتي، همیشه یې تر و تازه وساتي چې زما وینا اوري او بیا یادوي او بیا بل ته ښیي. الله چرې بدرنګه نه کړي، چرې بدرنګه نه کړي. علما به الله چرې نه بدرنګه کوي انشاءالله. که نیت دی چې علم مې کړی دی او د ټولې دنیا ته به دا علم رسوم او د خلقو د اصلاح فکر به کوم، خلقو ته به بې لالچ دین اسلام رسومه، نو چرې به الله دې بدرنګه نه کړي. دی به تر و تازه ګرځي، همیشه تازه به یو خوشحاله به صفا ستره به یو پړق به کوي. ځکه دا د امام الانبیا دعا ورته کړې ده. مونږ ته به کوړي کې زمونږ استاز دیر بابا جی صاحب دامت برکاتهم العالیه، هغه به د احمد علی لاهوري صاحب حواله ورکوله. وی طلباو یریږئ ما، ډېر طلبا یریږي یاره چې علم وکړم بیا به څه کوم، څه به خورم. پلاران هم یریږي، دی به بیا سبا سی چل کوي، دی به امامتي کوي، دی به بیبي څنګه ساتي. دا بیبي به ته ساتې نه، دا به ته ساتې نه. دا الله د رزق وعده کړې ده. هغه به وی احمد علی لاهوري صاحب به وی کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک عالم بھوکا ہے اور اللہ کے خزانے بری ہوئی ہے. دا کې دی نشي چې عالم دی وږي او د الله خزانه دی ډکوي. مونږ به هله وږي کېږو چې د الله خزانې تشي شي او د الله خزانې نه تشیږي. نو نتیجه یې ورکړله چې علما نه وږي کېږي انشاءالله. چرې به م وږي نه شو چې د الله خزانې ډکې دي او مونږ د الله د دین، دا دین د الله باغ دی که نه، مونږ دی له اوبه ورکو، اوبه ورله ورکو، مدرسو ته اوبه ورچو، طلباو ته اوبه ورچو. مونږ د الله د باغ مالیاران یو او الله د دې باغونو مالک دی او مونږ یې مالیاران یو. مونږ وایو الله مونږ صرف د مالی په نظر راته وګوره، مونږ په مالیانو کې حساب کا چې دام د دین یو مالی دی. الله ته مالک د دین د باغونو د مدرسو د جماعتونو ته مالک، مونږ یې نه یو مالکان، ته یې مالک او مونږ یې مالیان یو. الله مونږ ورته اوبه ورکوو. الله خو مونږ په مالیانو کې حساب که، تم د دین د باغ مالیان که الله مالیانو که. داسې نه وایو چې قرآن به ختمو، مونږ علما داسې نه وایو چې قرآن به ختمو، علم به ختمو. مونږ وایو الله دا خپل زندگی به په قرآن کې ختمو انشاءالله. دا نیت دی او دا د ټولو خلقو ته وایو بې لالچه بې تمې هېڅ تمه در نه لرو. خو مونږ وایو راوله بچې دی، راوله بچې دی، ستا زما پګړۍ خوښه ده، ستا زما علم خوښ دی، راوله بچې دی چې ما سره حفظ وکړي او دا خپله پګړۍ راوالم او ستا بچي ته یې په سر کښېږدم. قسم دی چې دا پګړۍ ستاسو په بچو سود دی، دا تاسو دی بچو له درکو. تاله د ځان په شان بچې تیارومه، تاله عالم بچې تیاروم، تاله حافظ بچې تیاروم. دام ستاسو په بچو باندې سود دی. رای ولی مدرسو ته او مونږ ته یې کېنوئ، ایستیم نه غواړو، نه ستا نه څه غواړو. څه موده پس په دې راوغواړمه او دا پګړۍ به ورته په سر کېدم چې واله دا د پګړۍ سره دی دا بچې ځان له کور ته بوځه. تا ته مبارک، ستا بچې ستا کور کې به تلاوت کوي، ستا سفارش به کوي. قیامت کې چې ورسره نوم الي نو ستا نوم به اخیسته شي او تاج به تاله الله درکوي، جوړه به تاله الله درکوي. ما درله قدرې صرف حافظ کو او په شریکه به الله ته وایو چې الله ته یې پلار بخې نو زه یم استاز یم، الله ما ورسره مو بخه که نه. دقه یو نیت هم دی خالص، اس لالچم نشته دی. مونږ وایو چې فری درله دا علما بچي درکو، فری درله دا حافظان بچي درکو. نو مدارسو سره علماو سره مینه کوئ، څه به ترې حاصل کوئ، څه به ترې اوسئ. خدای به دې یو ورځ په کور کې داسې عالم پیدا کړي، مور یو ورځ به دې خدای د عالم مور کړي، پلاره یو ورځ به دې خدای د عالم پلار کړي چې دې سره مینه ساتي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا